السلام علیکم قدرمن لیدونکو او اوریدونکو سلامونه نیکه هیله مې منئ په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د نړۍ په هر ګوټ کې چې اوسئ خوشاله او صحتمند اوسئ او همیشه د خپل کورنۍ ترڅنګ اوسئ. هغه کسان هم چې مسافر دي مسافر خويندورون ته هم یو ځانګړی او خاص سلام وړاندې کوم په دې هیله چې د مسافرۍ ورځ او شپه په خیر در باندې تیر شي. خیر که مسافر یاستئ ښه بچي خو بیا هم د چې ښه ژوند لرئ د چې خیر بچي د چې الله پاک دومره توان درکړي چې تاسو د هیواد بهر لاړ شئ او د خپل ځان لپاره د خپل کورنۍ لپاره الله له روزي او نفقه وګټئ. همدغه ډیره غټه خبر ده. لیدونکو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم زما یوټیوب چینل ته او یوې نوې خپرونې ته. روان یاستو فامیلی خی جان پوره جان موسی جان مرهم را باندې راغی نو که خیر یو څو دقیقې به ویډیو قط کم ادامه به دلته راځي. نو تاسو په تمه اوسئ ډیره جالبه ویډیو ده. ښایي د دې ویډیو ثبتول تقریبا یوه ورځ او یوه شپه در بر ونیسي. اوس هم سهار دی د سهار څو بجې دی د سهار تقریبا 9 بجې دی. نو ګرچې ما ته خو زنګ هم په 6 بجو راغلی و چې زه باید په 6 بجو مې حرکت کړی وای او چیرې چې اوس روان یو هلته تللی وای ولې نو تاسو پوهېږئ ماشومداري ده تر څو چې ځان تیار کړه هوره تیاره کړه موسی تیار کړه یو پلار ښه ده خپله تیارېږي نو د هغه لپاره وخت ضایع کېږي. نو تاسو په تمه اوسئ د چې چیرې ځو او څه ډول بیا هم څه خبر ده چې زه روانه یم او چا غوښتې یم د څه لپاره نو تاسو به پوه شئ. خو مطمئن یم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځي نو حتما ویډیو را سره وڅارئ او ملتیا مو وکړئ. قیجان ته به هم وار ورکړم چې همدلته یو ستړي مشي وکړي ځکه بیا وروسته یې نشم پیدا کولی. قیجان سلام. سلام دوستانو خدای دې وکړي روغ جوړ اوسئ. ځانونه ګرمه ساتئ چې مریض نشئ. دقیقاً ښه وخت تاسو ته غواړم موږ هم روان یو طرف ته بیا منتظر اوسئ چې کوم ځای ته راسئ او څه کېږي. اوس درایو کې نو درایو کې دومره خبرې ښه نه دي چې خدای مې کړه کومه پېښه رامنځته نه شي. بله سلام هوره جان. سلام وگو سلام خاله جان. سلام کاکا جان. سلام چی؟ گوره من سکول ته هم لاړه نه هوره جان سکول ته لاړه نه. نو لیدونکو ملتیا مې وکړئ دې لپاره چې بیا ونه رسېږو زه به د کابل جان ځینې ښکلې سیمې هم تاسو باندې در وګورم.
قدرمنو لیدونکو موږ راورسېدلو او موسی جان نایرم پته چې په ګل صبح کې چیرې روان یو. قدرمنو لیدونکو بالاخره راورسېدلو یو خوندور سباناری چې حلیم یې پکې تیار کړی دی چمتو دی. ولې دلته تاسو په ویډیو کې ګورئ چې دوه ګونې چلند شوی دی. خپل لیوره ته یې عسل واچول، هغه هم د خوست څخه راوړلي تازه عسل او ماته یې بوره واچوله. خو خیر دا خبرې خو شته نو څه ورته وایي دوه ګونې چلند خو هر چیرې رواج دی. ولې زما دغه چاینکه ورته وایي چایجوش ورته وایي زښته زیاته خوښه شوه. په خوست کې په داسې عیني چایجوشو کې عسل وي ډېر ښه طبیعي او خاص عسل. ډېر مې وویلې د چایجوش مې ډېر تعریف وکړ چې څوک به راته وایي چې واخله د عسل سره د چایجوش یې توی خو چا ونه ویلې. قدرمنو لیدونکو بیا هم د ویډیو په دوام تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. تاسو به هم وایئ چې څنګه سینه تر اوسه په لاره کې وه، بیا یې سباناری نوشیجان که او اوس یې دستکش په لاس کړلو پخلنځي ته راغلله. د دې لپاره چې ما تاسو ته ویل چې حتما په تمه اوسئ. ویډیو کې ډېرې زیاتې خبرې دي او دا داسې ویډیو ده تقریبا ساعتونه نیسي چې موږ د یوه ویډیو ثبته کړو. او راغلم د خواکې بیبي کره مې د مشر لیوره کره مې او دلته به نن پخلی کوو. مناسبت اوس هم تاسو ته نه وایم چې په کوم مناسبت. تاسو په تمه اوسئ ویډیو وګورئ ولې جالبه ویډیو ده. په ګډه سره ټول کار کوو. دا اوس ټول مصروف دي، ټول د کور غړي مصروف دي. ما ته هم مسؤلیت راکړ وایي ته د کلچو لپاره وړه تیار کړه او خواکې بیبي مې هم شته، هغه هم د دې لپاره چې ټول مصروف ول نو ویل چې زه به ښایي تاسو سره همکاري وکړم، کومک به وکړم او تاسو ته به ډوډۍ پخه کړم. د دې لپاره چې وړه رسېدلې دي او خراب نه شي، ځکه ټول زیات مصروفه دي. څوک بازار ته تللي دي، څوک کوټه جوړوي، تاسو وایم د چیش لپاره جوړوي. خیر دومره نقل مې درکړ چې یو لمانځنه ده، یو مناسبت دی، نو ټول زیات مصروفه دي. هوره جان هم مصروفه ده. سلام هوره جان. هوره جان مصروفه ده، په دې رقم مصروفه ده چې شوخۍ باندې مصروفه ده. نو زه به هم لږ د ویډیو په هکله د وړو په هکله تاسو ته وایم چې د کلچو وړه تیاروو او په دغه وړو کې نو طبعا لکه همیشه چې ما څو ځلې هم تاسو ته کلچې پخ کړي دي، هماغه کوم لازمه مواد مو چې په کار دي زه به لنډ تاسو ته وایم چې که تاسو هم خوښ شول او غوښتل مو چې کلچې پخې کړئ. وړه، شیدې اجان چی هوره جان ها بچه وړه، شیدې، هګۍ، بوره، مسکه، غوړي او همدارنګه خمیر مایه دا پکې اچوو او خپل وړه جوړوو. نو خوښ بیبي سره به مې هم ستړي مستې وکړو. البته ما خو ستړي مستې وخت هم سره کړی، تاسو به هم ستړي مستې وکړئ او غواړئ چې خپلو مسافرو اولادونو ته، خپلو مسافرو لورانو ته، زامنو ته ستړي مستې وکړي. نو ټول مې دا اوس وینیم، نو څومره ښه ده چې یعنی کاش کې هغوی هم موږ سره وای، که نه بابا جان؟ ځای دې خالی وي د ټولو، نو هر چیز چې دي خوشحاله دي. هم لورانې، هم زامن، هم مرسیان، ګیندې خوشحاله دي. امین. نو متناسب داش کې ډوډۍ بابا جان نو داسې لیدونکو یعنی که زه 40 ورځې هم څه وایي بل منګه ډوډۍ وخورم زه به دا قابلیت لاسته رانهوړم چې د خپلې خوښې بیبي په شان داسې ښکلې او خوندورې ډوډۍ پخې کړم. ولې بیا هم همیشه کوشش کوم کله چې دوی ډوډۍ پخوي زه ورته کښېنم او زده یې کړم. ولې هغه ماشاءالله ماشاءالله ګورئ دا اوس 14 کلنې نجونې داسې ډوډۍ نشي پخولی. زه چلنج ورکړم ټولو کورنیو ته، ټولو ښځینهو ته چې زما د خوښې بیبي په څېر باندې داسې ښکلې او ښایسته نرمې نازکې ډوډۍ تاسو فکر نه کوم چې پخې کړی شئ. ګورئ ماشاءالله هغه مسافر چې زمونږ ویډیو ګوري زه مطمئنه چې تاسو به هم دغسې کورنۍ ډوډۍ پسې، دغسې داشي ډوډۍ پسې به خفه یاستئ. نو هغه هم د مور له لاسه، هغه هم د مور د لاسه. او خدایجان څومره ښه موضوع موږ ته راپه یاد کړله. نو خیر ځای مو خالي ده. د ټولو نه مهمه دا ده چې همیشه زمونږ او د دغسې مشرانو په دعاګانو کې تاسو ځای لرئ چې همیشه یعنې
زه مطمئنه یم چې ډېری میندې ځان ته هېڅ دعا نه کوي او اکثرا خپل اولادونو ته دعا کوي. خوشحاله آرامه درس لري دلته دي که خارج کې دی هر ځای کې چې دی او بېشکه نو امین الله پاک دې قبول کړي او همدغه د مشرانو د دعا او برکت دی چې مونږ همیشه ښه یو مثلا هغه ژوند مو ښه تېرېږي خوشحاله تېرېږي. نو په خپل کار به زه هم شروع وکړم چې اوس به مې رئیسه راغلي او وایي به چې ښه ما ته ولېږلې چې ته هغه وکړې اوړه لامده کې د کلچو لپاره او ته د خواښې سره پکې سوسوې. نو زه به هم اوچته سم او اوړه به شروع کړم. تاسو هم ملتیا وکړئ لږ به خرجان بې لاړ شي هغې کوټې ته هم څه هلته څه خبرې دي د هغو به زه زر اوړه لامده کړم. ښه نو تاسو خو یې دې په طریقه باندې پوهېږئ لیدونکو ما څو ځلې دا تاسو ته اوړه مې لامده کړي دي د کلچو. بیا هم لږ لږ تصویر به واخلو او جان زه خو مصروفه یم نو ته به لاړ شې او ویډیوګانې به واخله د شاوخوا نه وګوره چې کوټه کې څه خبرې دي بوبو جان ډوډۍ څومره پخه کړله بیا بېرته راوګرځئ. بیاجي نو ډوډۍ دې واچوله هغې کې او سلام علیکي دې دوستان سره مه که مسافرینو سره تر به سلام ته ورسېږي غونډو ته خدای مست شمال ته خدای خوشحاله ارامه لره لوریانې چې د خارج کې دي زامن ټول پیام ته سره غونډنګیان دي مسیان خوشحاله ارامه لره سلام دوست ته ورسېږي ورته لرې م د زړه نه دغسې ډوډۍ وطني م پخ کړې دی چې هغوی راغلل له خیره هغوی ته به یې پخه کړو هغې چې راغل بیا د خیره سره هغې ته به هم پخه کړو دغسې ډوډۍ م پخ کړې دی خدای هم پخی راوله چې راغلې له خیره بیا تاسو ته هم داسې پخی کړو داسې نه شي اوس د ویډیو په لیدو وژاړي. قدرمنو لیدونکو اوړه مو ټول تیار کړل آماده کړل دا به نو اوس یو څو دقیقې کېږدو چې ورسېږي او وروسته له هغه نه به د کلچو په پخولو باندې شروع کړو یو څو رقم یو څو نوع کلچې پخې به کړو او تر هغه به لاړ شو خپل نور کارونه به خلاص کړو. قدرمنو لیدونکو د ویډیو په دوام ښه راغلی او ماشاءالله اوړه مو هم چې لانده کړي ول ډېر ښه رسېدلي دي. اوس به نو د کلچو په جوړولو شروع وکړو او یو نفر به هم ما سره کمک وکړي د کلچو په جوړولو کې. بیا به هم لکه همیشه چې مونږ اوړه لمدوو د کلچو لپاره نو د څو رقمه کلچې جوړوو بیا کولی شو چې اوړه مو یو رقم ورته لامده کړو کله چې لامده سول ورسېدل بیا نو د کلچو لپاره یې جدا جدا کړو.
لیدونکو د ویډیو په دوام بیا هم سلام. زه دفتر ته راغلم، خپل کارونه مې دلته هم ترسره کړل، اوس بیرته ځم او د ویډیو د میلمستیا دوام ته. داسې هغوی کوم کارونه ترسره کړي دي نو حتما تاسو په ویډیو کې مو ولیدل او زه به هم د هغوی په ډله کې ورګډه شم او د پاتې ویډیو نه تاسو هم خوند واخلئ. ګلونه لیدونکو تر هغه چې زه کور ته راورسېدلم نو د لیورې ښځې مې سره له خپلو لورانو د شپې لپاره پیزا چمتووالی نیولې وه او څو دانې پیزې پخې کړلې. دوی لږ څه په متفاوته بڼه باندې پیزا پخوي. اول ډوډۍ لږ څه پخوي، بیا وروسته له هغه نه نور مواد پکې اچوي. ما هم د دوی سره همکاري وکړله، کلچې مو جوړې کړلې، ترڅنګ میوه د هر څه مو جوړ کړل د دې لپاره چې هغه کارونه چې لاس په لاس او په اتفاق سره ترسره سي هم خوند پکې وي او هم زر ترسره کیږي. دا هم یوه خوندوره پیزا او بالاخره هم د کلیزې مراسم پیل شوله. زه هم په خپل وار سره د زړه له کومې خپل لیوره ته او د لیوره ښځې ته مې ماري جانې ته د زړه له کومې د دوی د 21مې سالګرې یعنی 21 کاله کېږي چې دوی واده کړی او سره یو ځای دي. د دغه ښکلې ورځې مبارکي ورته وایم، تبریکي ورته وړاندې کوم. انشاءالله چې همیشه دې همداسې خوښ خوشحاله اوسي، د ماشومانو اولادونو ترڅنګ دې په خوښۍ باندې خپل ژوند تیر کړي، په صحتمندۍ باندې. واقعا دواړه زښته زیاته مهربانه دي، په موږ باندې زښته زیات ګران دي او ډېر زه احترام ورته لرم، هم خپل لیوره ته او هم ماري جانې ته. واقعا ماته لکه مشره خور غوندې ده او ډیره راته ګرانه ده او همیشه مونږ ته ارزښت زیاته مینه راکړې ده. نو بیا هم د دغه ښکلې ورځې مبارکي ورته وړاندې کوم. ځانګړې مننه په دې ورنه کوم د دغه ویډیو لړ څخه چې په خپله دغه د خوښۍ په ورځې او په دغه ښکلو مراسمو کې زه په یاد وم او ماته بلنه راکړله او زه یې وغوښتلم. همیشه د خوشحاله اوسي ماري جانه او سره له ټولې کورنۍ او د دغه ښکلې ورځې مبارکي بیا هم بار بار ورته وایم. حسینه جان چی میکنی؟ سلام. باش که به مهمانا کیک تیار کنم. قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ولیدل نن دغه د واده د کلیزې مراسم. نو انشاءالله چې ویډیو ستاسو هم د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي او زه هم بیا هم د تکرار په څېر خپلوار سره حاجي صاحب ته زما مشر لیور او زما د لیوره میرمنې ته ماري جانې ته ډېر زیات مبارکي وایم. دوی د واده کلیزه او انشاءالله چې لا پسې کلونه ژوندي اوسي، الله پاک دې ډېر عمر ورکړي او سره له اولادونو یې او همداسې په خوښۍ او خوشحالۍ د دغې ښکلې ورځې څخه لمانځنه وکړي او موږ هم ورسره اوسو.
او مونږ هم د دغه خوندورو کیکونو څخه خوند واخلو. نو له تاسو څخه هم ګلونو دوستانو ځانګړې مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وئ. ویډیو مو ولیدله، انشاءالله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې اوسئ. تر بلې ویډیو چې بیا هم ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بښونکي خدای سپارم. نو ښاد، خوشحاله، سوکاله او بریالي اوسئ. او تاسو هم هڅه وکړئ چې په خپل ژوند کې تل د دغه ښو خوږو او د خاطرو څخه ډکه ورځ څخه همیشه لمانځنه وکړئ، تر څو د کورنۍ په منځ کې مو مینه لا خوره سي، لا ډېره سي او لا د خوښۍ څخه ډک ژوند ولرئ. نو الله مو مل شه. خدای په امان. ښه وختونه، ښې چارې.